د صنعت او سوداګرۍ وزارت له نظره د ایران د ترانزیتي لارو څخه په ځانګړې توګه د چابهار د آزادې سیمې څخه ګټه اخیستنه ستراتیژیک اهمیت لري. د چابهار بندر افغانستان ته د اوبو او آزادو سمندرونو ته د لاسرسي زمینه برابروي. د چابهار زرنج لاره د ایران د نورو بندرونو په پرتله لنډه ده، خوندي، اقتصادي ده. دا لاره افغانستان له منځنۍ او جنوبي اسیا سره نښلوي او زموږ هیواد ته د سیمې د تاریخي ترانزیتي څلورلارې رول لوبوي. د نوموړي په خبره په چابهار بندر کې د شتمنۍ او عایداتو په اړه تر 100 کلونو پورې د 100 سلنه مالیاتي معافیت، تر 2 میاشتې ترانزیتي توکو ته د وړیا زیرمو ورکول، د ایران د نورو بندرونو په پرتله د کانټینرونو په تخلیه کې 33 سلنه او په بارولو کې یې 2 سلنه تخفیف، د افغانستان صادراتو او وارداتو 50 سلنه تخفیف او معدني موادو ته تر 60 ورځو د مالیاتو نه اخیستل هغه ځانګړې ګټې وبللې چې افغان سوداګر ته په پام کې نیول شوي دي. د یاد وزارت سلاکار محمد هاشم عمري وویل چابهار بندر د یو ډاډمن مسیر په توګه د فارس خلیج آزاد اوبو ته د افغانستان د لاسرسي زمینه برابروي.